د بیزوګانو ماڼۍ. ونه یو پاچا و، د پاچا دوه غبرګوني زامن و. یو زوی جان نومېده او بل انتوان. بادشاه ته نه وه معلومه چې کوم یې ړومبی زېږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بېلابېلې خبرې کېدلې. بادشاه نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او د یوه هم ګیله نه وي، تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته باچا کېږي. د باچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوان دواړو په اسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له 2 ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېده. هلته سمدستي د یو لوی خان له لور سره بلده ونډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډیر ښه سوغات پکې کلوپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. باچا چې د خپل بل زوی انتوان د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات یې له بکسه راونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوان اس غلاوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېده. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوان به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نرۍ لاره ایستله. هغه په ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و. آخر یو له ونو تش میدان ته ورسېده. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوان ورغی، دروازه یې وډبوله، خو تاسو که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیسته نو حیران بشئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. ده ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا 2 نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزېدو کې مرسته وکړه او د آس یې تر قیزې ونیو، طویلې ته یې بوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ وو. انتوان د هرکلي خونې ته ورغی. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او 2 نور بیزوګان یې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په مخ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه پس ته بیزوګانو لوبه بس کړه او دی په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتیا شته او که نه. انتوان یې د ډوډۍ خونې ته بوت. هلته یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وو د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاس کې وو میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتوان که څه هم ډیر حیران او څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوب یې لا ډیر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یو آواز راویښ کړ. وایي اورېدل چې څوک آواز ورکوي: انتوانه، انتوانه. انتوان چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی وویل: څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې: انتوانه، دلته په څه نیت راغلی؟ انتوان ځواب ورکړ: زه په یو داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې سارې سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده ویل: انتوانه، کله ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې نصیب شي. انتوان ورو غوندې وویل: سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل: ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوان پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او د چې ژر به له نامزدې سره ورشي خبره وکړه. انتوان لیک یوه بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو د انتوان د پلار وطن ته ورساوه. باچا چې دغه عجب پوسته رسان ته حیرانه و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو. په بله شپه انتوان بیا بیګنۍ آواز رایښ کړ چې ویل یې: انتوانه، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوان ځواب ورکړ: بالکل. هغه آواز ویل: ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه.
انتوان لیک ولیکه او یوې بلې بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه اواز له انتوانه پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک د لیکلو ورته ویل او هره ورځ به یو بیزوګي د انتوان لیک استاوه. میاشت تیره شوه، هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د بادشاه وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چیرته بیزوګانې لیدل کېدې. که به چمیارانو د بوټونو په پوندو څټک واهه، په اوږو به یې بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحۍ په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچاوه. که به میرمنې بهر راوتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ورټوپ کړل. لنډه دا چې له باچا لاره ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل: سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګیز چې انتوان له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې ده ته ولاړه وه. یو بیزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دوو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتوان د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د بادشاه ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسو فکر وکړئ چې خلک به څومره حیرانه وو چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو باچا ته پام شو چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د باچا په تن کې وینه وچه کړي، خو باچا کلک سړی و. په څېره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. باچا صرف دومره وویل: زوی ته مې ویلي وو چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه اوړم. بادشاه د خپلې بیزوګۍ نګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغه بلې نګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې و. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتوان د خپلې نامزدې لیدو ته ورغی، بیزوګۍ ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل: رښتیا ووایه، زما څېره دې خوښېږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتوان ته مخ ور واړاوه. انتوان په حیرانۍ ولیدل چې یوې ښکلې دنګې موسکې پیغلې ته ګوري. انتوان ګمان وکړ چې خوب ویني. سترګې یې وموږلې، خو ناوې ورته وویل: ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا نامزده یم. او بیا دوی دواړه یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتوان او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتوان له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړې بهر ور ووت، ټول غلي شول او خولې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سرکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې پر رسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاوېدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر یې ملایان شول او ځینې یې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کېدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناوو مهرو لاک شوي صندوقچې خلاصي او سوغاتونه یې ښکاره شي. باچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مارغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مارغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی و.
د مرغه په مخوکه کې یو غوز یا چارمغز و. د غوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتوان د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مارغه راووت چې په خوله کې سیمساره وه. عجیبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخوکه کې نیولی شوه. او د دې سیمسارې په خوله کې یو غوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د غوز په منځ کې یو ډیر نازک جالیداره وریښمن ټوکر و. د باچا زړه منلې وه چې انتوان باید خپل وارث او ځایناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتوان ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتوان د خپل پلار تاج و تخت اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې د جهیز په توګه دته ورکوم. باید ووایم چې انتوان له ما سره د واده کولو په برکت هغه طلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګان یې رانه جوړ کړي وو.